درنو مینوالو یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د پښتونخوا په کوهاټ علاقه کې د تپی بنوم باندې په یو کلی کې د کورنی مسایلو په وجه باندې پلار را پاسېدل او خپل د ګل غوندې لوري په ډیر بې دردۍ سره وژلې ده. د دې واقعي تفصیل څه دی او ولې پلار دومره مجبور شوی دی چې لوري یې وژلې ده، دا ټول معلومات تاسو سره هم دلته شریکوم. قدرمنو، د کوهاټ په بنو روډ باندې چې یو کلی دی تپی نومیږي، په دغه کلی کې د ملزم قدیر خان په نوم باندې یو پلار را پاسېدلی او خپله 18 کلنه لور چې نوم یې نه دی ظاهر شوی هغه په ډیر بې دردۍ سره وژلې ده او پولیس وایي چې ملزم په موقع باندې نشته او تښتېدلی دی. خو د پیاس په نوم باندې یو کس چې د رئیس زوی دی هغه راغلی او دغلته نږدې په تاڼه کې پولیسو سره رپورټ درج کړی دی او ویلي دي چې دغسې یو 18 کلنه جینۍ خپل پلار په ډیر بې دردۍ سره ووژله او پلار یې اوس تښتېدلی دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دې جینۍ څه داسې غلطي کړې وه چې پلار یې دومره مجبوره شوی دی او خپله لور یې په ډیر بې دردۍ سره وژلې ده. قدرمنو دوستانو، دا یو ډیره افسوسناکه او دردونکې واقعه وه. غوښتل مو چې تاسو سره شریک کړو او تاسو ترې خبر کړو. په کور کې ډیر زیات احتیاط کول پکار دي او که څه داسې لوی جرم نه وي شوی نو په خپلو بچو لاس اوچتول او ګزار کول هم نه وي پکار، ځکه چې دې سره بچي نور هم زدیان کیږي. خو د دې ویډیو نور تفصیل به موږ تاسو سره شریکو چې نور تفصیل زموږ تر لاسو راورسیږي. موږ تاسو ته ټول معلومات درکو. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره وکتله. له نورو تازه معلوماتو لپاره هم خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.